الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. موږ نن په ناول کې د منظرنګارۍ په حواله خبره کوو، خو دا ضروري نه ده چې صرف ناول کې دا په ډرامه کې وي او دا په افسانه کې وي، فکشن کې وي، بلکې موږ دا په غیر فکشن اصناف چې دی هغې کې موږ کولی شو تکل موږ لیکو یا داسې نور دغه یې پکې کې دا څه ممانعت نشته. اوس منظرنګاري څه شی دی که نه، اول په دې خبره کوو. په کوم ماحول کې چې کردارونو ته کم واقعات یا حادثات راپېښېږي، په کم ماحول کې په کم محل وقوع کې چې کردارونو ته کم واقعات او کم حادثات راپېښېږي، دې ته ویلی شي منظرنګاري. منظره څه ورته ویلی شي؟ منظره. ټیک شو. په کوم ماحول کې چې کردارونو ته حادثات راپېښېږي، دا منظر دی. څه شی ده؟ منظر دی. په کم ماحول کې او په کم محل وقوع کې چې کردارونو ته کم حادثات واقعات یا شخړې یا پیښې راپېښېږي، دا څه شی دی؟ دا منظر دی. دغه منظر بیا په لفظونو کې وړاندې کول، پیش کول، پینټ کول، دا منظرنګاري ده. دا منظر چې کوم دی دا په الفاظو کې پیش کول، دا شی ده، دا منظرنګاري ده. دا خط ګاڼو کې یو منظر دی، یو منظرنګاري شوه. ټیک شو. دې ماحول کې چې څه راپېښ شو، دا ماحول زموږ منظر دی. او که اوس یو شاعر ادیب راشي او قلم راواخلي او دې زموږ د لایبررۍ دغه په تصویر په الفاظو کې جوړ کړي، دا منظرنګاري ده. خبرې ته م خیال دی. خو دلته منظرنګاري چې کومه ده، نو دا په سطحي معنو کې نه ده، د دې معنی ډېرې وسیع دي. څه شی دي؟ وسیع دي. دې مطلب دا دی چې ناولنګار دی صرف د فطرت عکاسي نه کوي. دی به صرف د فطرت عکاس نه وي چې مونږ دغه ته لاړو سوات ته او مونږ یو غر ولیدو، په هغې نظم ولیکلو، یا هلته کې یو کردار دی، افسانه‌نګار، ډرامه‌نګار، ناولنګار په دغه ځای کې یو دنګ دنګ غرونه دي او سپین سپینې واورې پرې پرتې دي او دنګ دنګ نښترونه دي، دا منظر صرف راکوي. نه، دا صرف دې پورې محدود نه دی، بلکې د کردارونو عادتونه، خصلتونه، خوی بوی، خوښه ناخوښه، په کم زمانه کې دور کې چې دې ژوند تېرې، د هغه دور عکسونه، د هغه دور تصویرونه، دا چې دي نو دا په قلم باندې راغښتل، دا منظرنګاري ده. څه شی ده؟ منظرنګاري ده. چې ټول ماحول او ټول دغه ښه په دې کې بیا منظرنګاري چې کومه ده، نو دا د دې دوه قسمونه دي. یو دا سماجي منظرنګاري او بل دا مادي منظرنګاري. ټیک شو. په سماجي منظرنګارۍ کې ناولنګار د یو زمانې، د یو دور، د سمندري ژوند، تاسو فلمونه کتلي وي، د یو فوجي ژوند، د یو سرکاري نوکر ژوند، په خبره د غریب طبقې ژوند، د متوسط طبقې ژوند، د اعلی طبقې ژوند، دا په الفاظو کې په ډرامه کې یا په ناول کې یا په افسانه کې وړاندې کول، دا سماجي منظرنګاري ده. خبرې ته مو خیال دی؟ په خبره پوه شوې که نه؟ نو دې ته یا دې علاوه صنعتي ژوند، دفتري ژوند، تجارتي ژوند، د دې عکسونه وړاندې کول، د دې ماحول، د دې منظر وړاندې کول، دا سماجي منظرنګاري ده. د دې نه علاوه مقامي یو ماحول دی، یو ارباب لاندې یو کلی دی، مونږ راځو په ناول کې د دې کلي ماحول، د
د دې رسم و رواج، د دې دود دستور، د دې تهذیب، د دې ثقافت دا مونږه وړاندې کوو. نو دا هم سماجي منظرنګارۍ کې راځي. ټیک شو. دویم چې دی نو هغه دی په موجوده دور کې دې ته ډېره توجه ورکولی شي، سماجي منظرنګارۍ ته، ځکه چې د دې په برکت باندې مونږه د معاشرې، د سوسایټۍ، د ماحول ډېرې مسلې حل کوو یا د مسلې د حل لاره ورته ښو. بلکې مسلې په ګوته کول او د مسلې لاره ښودل دا د لیکوال کار دی او حل کول یې د حاکم وخت کار دی. ځکه چې حاکم وخت سره اختیارات دي، هغه سره زور دی، طاقت دی، هغه سره خزانه ده، او شاعر به صرف دا مسلې په ګوته کوي. چې په ګوته شي نو دا بیا حاکم وخت حل کولو کوشش کوي. دې نه علاوه چې دی نو یو بل څیز دی چې هغې ته ویلی شي تاریخي منظرنګاري، دا هم په سماجي کې راځي. تاریخي منظرنګاري هم چې کوم دی نو هغه نن سبا ډېره مقبوله ده، خلک یې خوښوي. خو ناولنګار کمال به دا وي چې به یو خاص زمانه ټاکي، یو خاص دور به ټاکي، یو خاص وخت به ټاکي، عصر به ټاکي، او د هغه وخت، د هغه دور، د هغې زمانې رښتینی تصویر به چې کوم د هغه عوامو ته وړاندې کوي، چې د عوامو د جذباتو تسکین پې وشي، د هغه دور حالات، د هغه دور کړوړه، د هغه دور مختلفو حوالو سره، مذهبي حوالې سره، سماجي حوالې سره، سیاسي حوالې سره، ډېرې حوالې دي، خو د ټولو حوالو سره به د هغې رښتینی تصویر وړاندې کوي. نو دا تاریخي منظرنګاري ده، او زه به دا کمال وي چې چېرته به عموم دې د رښتیاو لمن نه پرېږدي. بله دا مادي منظرنګاري چې دې ته جزئیات هم مونږ ویلی شو. مادي منظرنګارۍ نه مراد دا دی چې سړی په لار روان یو، سړک د سړک په غاړه ونې د هغې تصویر لکه څنګه چې تاسو ته مخکې د سوات څخه مثال ما ورکوم، یا یو فطري منظر ته لاړو او ښکلې ښکلې دنګې ونې دي، لوړ لوړ غرونه دي، یا ښایسته ماحول دی او سیند بهیږي، دا مادي منظرنګارۍ نه دي. ماده دا خو پېژنئ که نه چې کله مادي تصویر مونږ راخلو، دا مادي منظرنګارۍ نه دي. په دې کې چې کوم دی نو سړک او مکان او نور مقامات وړې وړې خبرې په تفصیل سره وړاندې کوله. په دې صورت کې ناولنګار د مصور فرایض ادا کوي. لکه څنګه چې تصویر جوړونکی مصور کینی او هغه د رنګونو په زور باندې یو سینري، مونږ سینري ورته وایو، یو منظر تصویر جوړی، کور دی او غر بیغ دی، ونې دي او اخوا سره اوبه دي، سیند دی او شنه شنه بوټي دي، ګلونه دي. اکثر تاسو به ګورئ ښه سیندونه به ستاسو په نظر باندې راغلي. نو دلته به چې کله دې مادي منظرنګاري کوي نو د ده کار به د مصور کار وي، دی به د مصور فرایض ادا کوي، دی به د مصور په لاره باندې ځي او د مشاهدې او د کوت په ذریعه به داسې خبرې وړاندې کوي چې د عوامو نظر نه پټې وي. دویم دا دی چې کله دې فطري مناظر راکاږي، د هغې نقشه راکاږي، د هغې تصویر جوړوي، دلته بیا د کار دی یو شاعر وي، ځکه چې عمومي طور باندې فطرت نګاري چې کومه ده د شاعر په مینه کې او د په فطرت کې راغلې ده. شاعر اکثر د فطرت نه ډېر زیات متاثره کېږي. نو کله چې دې داسې فطري مناظر راکاږي نو د فرایض به چا وي؟ د فرایض به د شاعر وي، دی به شاعر فرایض ادا کوي. خو هر څه چې وي فطري مناظر وکس به داسې راکاږي چې هغې کې زړه راښکون وي او د کتونکي یا اورېدونکي ساري دا اورېدونکي جذباتو ته پرې تسکین ورسېږي. زه وړوکی مثال درکوم مادي په دغه باندې. फरवरी की आखिरी तारीखें थी, फरवरी की आखिरी तारीखें थी, हल्की हल्की सर्दी रह गई थी, हल्की हल्की सर्दी रह, जमाना तो मोड़ेगा फरवरी है कम यखनी दा मंजर दा मादी मंजर दा रह गई थी। सरजूशी की खुशनुमा बंगला के अहाते में मौसम बहार के हसीन फूल बहार दिखा रहे थे। अरमल एक आराम कुर्सी में पड़ी हुई कुछ पढ़ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी कभी तकदीर की तारीकी झलकी दिखाई जाती थी।
اوس ګوره کورسۍ کې یو ارمل ناسته ده د فروری میاشت ده یخني شته خو لا زورې کمیږي لګیا دی او د بهار آغاز کیږي بنګله کې ښکلي ښکلي بوټي دي ګلونه دي پکې او دی په دا کې رساله یا اخبار څه بلوي لګي خو دی په مخ باندې د غم او د پریشانۍ آثار ښکاري دا مادي منظر نګاري ده که موږ افسانه لیکو افسانه کې به دا منظر داسې وړاندې چې کله خبره کوم کړه چې منظر نګاري هغې نه زما مراد دا داسې منظر نګاري او باقي چې سماجي او اټومیټیکلي په افسانه کې روانه ده خو کېږي لګېږي موږ سره کامیاب صرف او صرف چې کوم دی د مادي منظر نګاري ډېر زیات دي موږ په دې باندې غور نه کوو لګېږي اوس که ستاسو په ذهن کې په دې حواله څه سوال وي نو بلکل اوس کولی شئ